मोज़ज़ कतनको अस्सलाम वालेकुम। तासो गोरी लगिया जमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शातनी वीडियो के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दखड़ी दी और ननबा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बस स्टार्ट कौम राजी ची शुरू करो। Active voice and passive voice of real object and second object in present indefinite tense. The asal object of the सानवी object मतलब द चुकुम असल object भी और द्वयम object भी नो दहागो फेल मारूफ और फेल मजहूल पर फेल हाल मुतलक की मोज़ज़ कतन को active voice passive voice is the कवल द पारा د دولس ټنسوز د کول ضروری دي که چیرې تاسو ته 12 ټنسونه درځي نو بیا دا تاسو د لپاره اسانه دي او که چیرې دا تاسو ته 12 ټنسونه نه درځي نو بیا به تاسو کوم چې د پریزنت انډیفینټ ټنس کوم پیسیو وایس جوړیږي د هغه کوم هیلپینګ ورب دا کومکی ورب دا از ام آر دا بس د کړی نو دا به هم تاسو د لپاره دا سانتیا یو قسم سہولت ده او که چیرې تاسو نوی یاستو نو بیا به تاسو زما یوټیوب چینل پلی لیست کې پریزنت انډیفینټ ټنس په باره کې ویډیو پرته وي هغه به وګورئ د دې لپاره چې کوم پیسیو وایس وي هغه ستاسو د لپاره اسانه شي موزز کتونکو په 12 ټنسو کې صرف د اتو ټنسو پیسیو وایس جوړیږي نو هغه کوم دي نو هغه دي پریزنت انډیفینټ ټنس پریزنت کنټینیوس ټنس پریزنت پرفیکٹ ټنس past indefinite tense, past continuous tense or past perfect tense, future indefinite tense or future perfect tense. No the day ato tenso passive voice jodegi or the saloro tenso passive voice na jodi haga kum di no haga da di. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense or future continuous tense. No the day saloro tenso پیسیو وایس نه جوړیږي او دا خبره هم ذهن نشین کړئ چې په هر پیسیو وایس کې که هغه د پریزنټ وي که د پاست وي که د فیوچر وي نو د ورب تھرډ فارم یعنی کې د ورب دریم حالت لګیږي که هغه هر ټنس وي که د پریزنټ وي که د پاست وي که د فیوچر وي او سره به د بای هم استعمال کیږي او پیسیو وایس ډیر امپارټنٹ دی په دې وجه چې پیسیو وایس ډیلی روټین په مطابق باندې هر ځای استعمالیږي نو د دې زده کړه ډیره ضروري ده ایکټیو وایس دا ایکټیو وایس په جملو کې ریل آبجیکټ یعنی کې اصل آبجیکټ او سیکنډ آبجیکټ او دویم آبجیکټ کې چې کوم په سنټنس یا په جمله کې اول لګېدلی وي هغه به په پیسیو وایس کې آبجیکٹ جوړیږي مثلا چې سنټنس یا په جمله کې د ورب نه بعد ریل آبجیکٹ لګېدلی وي نو دا به په پیسیو وایس کې آبجیکٹ جوړیږي او که په ایکټیو وایس کې د ورب نه بعد سیکنډ آبجیکٹ لګېدلی وي نو بیا به سیکنډ آبجیکٹ په پیسیو وایس کې آبجیکٹ جوړیږي او دویم آبجیکٹ به همیشه د پاره د ورب نه فورن بعد لګیږي او کوم چې دویم آبجیکټ وي که هغه سیکنډ وي که ریل وي هغه به د ورب نه بعد لګیږي فور ایگزامپل د مثال په توګه یا د مثال په ډول یې مطلب د ایکټیو وي مطلب د وایس آی ټیچ دیم ګرامر زه هغوی ته ګرامر ښایم نو موزز کتونکو کوم چې دا د ایکټیو وایس سنټنس یا په جمله ده په دې کې دا ورب دی د ورب فرست فارم دی دې نه بعد آبجیکټ لګېدلی دا ریل آبجیکټ اصل آبجیکټ لګېدلی ده نو په پیسیو وایس کې هم نو د دې چې کوم د دیم چې کوم د سبجیکټیو کیس هغه دی ده نو دیم به کنورټ شي په پیسیو وایس کې په دې باندې او دې سره چې کوم هیلپینګ ورب ده هغه د آر په دې وجه چې دې چې دی دغه پلورل جمع ده نو جمع سره هیلپینګ ورب آر لګیږي او بیا دې نه بعد چې کوم دغه ټیچ دی ورب فرست فارم چې دی دا به په پیسیو وایس کې کنورټ شي د ورب تھرډ فارم د ورب دریم حالت یعنی کې په ټاټ باندې به بدل شي
او بیا به ورب نه بعد چې کوم بیا دویم آبجکټ وي یا چې کوم یو مثال په پیسې وایس کې آبجکټ نه وي جوړ شوی بیا به د ورب نه بعد فورا بعد هغه لګېږي. دلته په تفصیل کې هم لیکلی ده چې د ورب نه بعد به بیا هغه بل چې کوم آبجکټ وي هغه به لګېږي. نو دلته ګرامر د ورب نه بعد لګېدلی ده او بیا دې نه بعد چې دی بای لګېدلی ده او بیا بای نه بعد چې دی می لګېدلی ده اخر ته. نو کوم چې دا آی دی د دغسې کوم څه آبجکټیو کیس ده هغه می ده. نو په پیسې وایس کې آی کنورټ سو یا شفټ سو په می باندې. نو they are taught grammar by me. زما په ذریعه یا زما په وجه یا زما لخوا د هغوی ته ګرامر ښودل کیږي. نو دا د پښتو ترجمه ده په پیسې وایس کې. د پی مطلب د پیسې د وی مطلب د وایس. نو کوم چې د دې چې کومه ترجمه ده د انګریزي او د پښتو که چیرې دغه ریل ابجکټ لګېدلی و د ورب نه بعد نو بیا به پښتو ترجمه کې هم اول د هغوی ذکر کیږي. او که چیرې د ورب نه بعد ګرامر لګېدلی وي یعنې که سیکنډ ابجکټ لګېدلی نو بیا به په پښتو ترجمه کې هم د کوم چې ورب دی د ور نه بعد چې کوم ذکر به کیږي هغه به د ګرامر کیږي او بیا به هغه نه بعد ټو لګېږي او ټو نه بعد به بیا دیم ولګېږي. نو چې دلته اول ریل ابجکټ وي نو په پښتو ترجمه کې به هم اول د ریل ابجکټ ذکر کیږي. که دلته سیکنډ ابجکټ وي د ورب نه بعد نو پښتو ترجمه کې به هم د سیکنډ ابجکټ اول ذکر کیږي د پښتو ترجمه کې. ای مطلب د ایکټیو وی مطلب د وایس. I do not teach them grammar. د جی مطلب د ګرامر د ابریویشن ده تخفیف ده. I do not teach them grammar. زه هغوی ته ګرامر نه ښایم. نو داسې کله موږ دا د نیګیټیو د منفي والا سنټنس یا جمله ده. نو بیا چې کله موږ دغه د منفي والا سنټنس یا جمله په پیسې وایس باندې بدلوو نو بیا به کوم چې دغه دیم دی د دې چې سبجکټیو کیس ده هغه دی ده. نو په پیسې وایس کې به اول دی ولګېږي بیا دې سره هیلپینګ ورب لګېږي آر بیا هیلپینګ ورب نه بعد بیا همیشه دپاره منفي چې وي نیګیټیو وي نو بیا ناټ لګېږي. نو دلته هم د ډو نه بعد ناټ لګېدلی ده او دلته د آر نه بعد ناټ لګېدلی ده. او ټیچ چې دی دغه ورب دی او د ورب فرسټ فارم دی. نو دا کنورټ سو د ورب په تھرډ فارم باندې یعنې کې په ټاټ باندې. او بیا ور نه بعد ګرامر لګېدلی ده یعنې کې سیکنډ ابجکټ لګېدلی دی. بیا دې نه بعد چې دی بای لګېدلی ده او اخر ته چې دی می لګېدلی ده. په دې وجه چې کوم دغه آی دی د دې چې کوم ابجکټیو کیس ده هغه می ده. نو آی به کنورټ یا شفټ یا بدل سي په پیسې وایس کې په می باندې. they are not taught grammar by me. زما په وجه یا زما په ذریعه یا زما لخوا هغوی ته ګرامر نه ښودل کیږي. نو دا یې ده د پښتو ترجمه د پیسې وایس د سنټنس یا د جملې. I teach grammar to them. نو معزز کتونکو دې سنټنس یا جملې ته ښه توجه ورکړئ. په دې وجه چې کومه دغه اولنۍ سنټنس یا جمله ده ایکټیو وایس والا په دې کې د ورب نه بعد دیم لګېدلی ده او کومه چې دا سنټنس یا جمله ده دلته د ورب نه بعد ګرامر لګېدلی ده. نو چې کله ګرامر مخته راسي نو بیا به پښتو ترجمه کې هم اول ذکر د ګرامر کیږي. نو د دې ترجمې ته ښه غوږ ونیسئ. I teach grammar to them. زه ګرامر هغوی ته ښایم. نو دا ترجمه ده پښتو ژبه کې. نو داسې کله موږ په شفټ کوو په پیسې وایس باندې نو د ورب نه بعد لګېدلی ده سیکنډ ابجکټ ګرامر لګېدلی ده. نو بیا به دا ګرامر چې دی دا به کنورټ سي یا به شفټ سي په پیسې وایس کې په ګرامر باندې. او بیا ګرامر سره ایز هیلپینګ ورب لګېدلی ده په دې وجه چې ګرامر چې دی هغه سینګولر ده یعنې کې واحد ده. او بیا ټیچ به کنورټ سي د ورب په تھرډ فارم په ټاټ باندې. بیا به ورب نه بعد بیا د روټین په مطابق ټو راسي او بیا ټو نه بعد به بیا ریل ابجکټ راسي.
بیا ریل ابجیکټ نه بعد به بیا بای ولګېږي او بیا اخر ته به می ولګېږي. په دې وجه کوم چې دغه آی دی د دې چې کوم ابجیکټیو کیس ده هغه می دی. نو ګرامر از ټاټ ټو دیم بای می، زما لخوا یا زما په ذریعه ګرامر هغوی ته ښودل کېږي. نو دا یې ترجمه ده په پښتو ژبه کې. نو دې پوینټ ته ښه په توجه سره وګورئ او واورئ. معزز کتونکو په پیسې وایس کې هم نیگیټیو انټراګیټیو سنټنس یا جمله جوړیږي او په یو وخت انټراګیټیو او نیگیټیو سنټنس یا جمله هم جوړیږي. لکه ډو آی ټیچ ګرامر ټو دیم، آیا زه ګرامر هغوی ته ښایم؟ نو معزز کتونکو دې دا ترجمه ده پښتو ژبه کې چې کله سنټنس یا جمله انټراګیټیو وي نو بیا په هغه کې آخر ته دغه کوېسچن مارک لګول هم ضروري وي. نو چې کله دا موږ په پیسې وایس باندې کنورټ کوو نو دلته اول لګېدلی د هیلپینګ ورب په ایکټیو وایس کې ډو. نو ډو به کنورټ سي یا به شفټ سي په پیسې وایس کې په ایز باندې. په دې وجه چې دا هم انټراګیټیو سوالیه سنټنس او جمله ده او ایز دې دپاره لګېدلی ده چې ولې چې کوم ګرامر دی دا سنګولر دی، واحد دی. نو سنګولر سره ایز استعمالیږي کوم چې کومکي ورب ده. نو بیا دې نه بعد ګرامر لګېدلی ده. دا ګرامر چې دی د دې چې کوم سبجیکټیو کیس ده هغه هم ګرامر ده. نو دا ګرامر کنورټ سو په ګرامر باندې او د ورب اولنی حالت چې ده بدل سو د ورب دریم حالت باندې. او بیا دې نه بعد چې د کوم دی دا ټو دی بیا ریل ابجیکټ ده د روټین په مطابق ریل ابجیکټ نه بعد بایا لګېدلی ده اخر ته می لګېدلی ده. نو کوم چې می ده د دې چې کوم سبجیکټیو کیس ده هغه آی ده. نو آی کنورټ سو په ابجیکټیو کیس باندې په پیسې وایس کې. او په پیسې وایس کې چې هم کله سنټنس یا جمله انټراګیټیو وي نو بیا دا کوېسچن مارک یا سوالیه نشان لګول ضروري وي. هی لینډز می منی، هغه ما ته پیسه په قرضه راکوي. نو دا یې ترجمه ده. نو دې سنټنس یا جملې ته هم ښه په توجه سره وګورئ. دا هم هغه سنټنس یا جمله ده چې هغه په انګریزي کې هم معمولي غوندې فرق راځي او په پښتو ترجمه کې معمولي غوندې فرق راځي. څرنګه ده هغه داسې ده چې کله د ورب نه بعد ریلیټیو پروناون یا ابجیکټیو کیس راسي نو بیا لکه دلته چې می لګېدلی ده نو دا څه سو دا ریل ابجیکټ ده ښه دا ریل ابجیکټ ده. نو دا به کله چې د ورب نه بعد کوم ابجیکټ لګېدلی هغه به په پیسې وایس کې اول لګېږي. نو می چې دی د دې چې کوم سبجیکټیو کیس ده هغه دی آی. نو په پیسې وایس کې می کنورټ سو یا شفټ سو په آی باندې او آی سره چې کوم هیلپینګ ورب ده کومکي ورب ده هغه ام لګېږي. نو دلته هم لګېدلی ده. او دې نه بعد چې کوم لینډز دی دغه فرسټ فارم ده دا کنورټ سو د ورب په تھرډ فارم باندې په لینټ باندې. او بیا د ورب نه بعد چې کوم دویم ابجیکټ وي یا سیکنډ ابجیکټ وي هغه لګېدلی ده. دې نه بعد بای ده. بیا بای نه بعد چې کوم دا هی دی د دې چې کوم ابجیکټیو کیس ده هغه دی هم. نو هی کنورټ سو په هم باندې. نو دا طریقه ده د پیسې وایس د ایکټیو وایس نه چې کله سړی سنټنس یا جمله د پیسې وایس والا جوړوي. I am lent money by him، د هغه په ذریعه باندې ما ته پیسه په قرضه راکېږي. نو دا ترجمه ده په پښتو کې د پیسې وایس. he lends money to me، هغه پیسه په قرضه ما ته راکوي. نو دلته دا هم ډېر امپارټنټ پوینټ ده، دې ته ښه غوږ ونیسئ. دا ورب نه بعد چې لګېدلی ده دلته منی لګېدلی ده او دلته چې و دلته می لګېدلی و. چې کله می راسي نو بیا به اول ذکر پښتو ترجمه کې هم د می وال کېږي او چې کله منی راسي مثلا سیکنډ ابجیکټ راسي نو بیا به پښتو ترجمه کې هم اول د منی ذکر کېږي یعنی کې د پیسو ذکر به کېږي. he lends money to me، هغه پیسه په قرضه راکوي ما ته. نو دا ترجمه ده د دې سنټنس یا د جملې
داسې کله مو په پیسیو وایس باندې بدلوو نو دا چې دی دغه د ورب نه بعد دلته منی لګېدلی ده سیکنډ ابجکټ لګېدلی کوم چې دا د منی سبجکټیو کیس د هغه هم منی ده نو منی به کنورټ یا شفټ سي په منی باندې او منی سره هیلپینګ ورب لګېږي ایز په دې وجه چې منی چې دا سنګولر د نیم ده یا سنګولر د واحد ده نو دې دپاره دلته هیلپینګ ورب هم ایز لګېدلی ده او بیا به کوم چې دا لینډز دی دغه به کنورټ سي د ورب تھرډ فارم باندې په لینټ باندې او بیا دې نه بعد چې دی د روټین په مطابق ټو لګېدلی ده بیا ابجکټ لګېدلی دی می لګېدلی دی هغه نه بعد بای لګېدلی دی اخر ته هم لګېدلی دی کوم چې دغه هی دی دغه سبجکټیو کیس ده او د دې چې کوم ابجکټیو کیس ده هغه هم دی نو هی کنورټ سو یا شفټ سو په پیسیو وایس کې په هم باندې money is lent to me by him د هغ په ذریعه یا د هغ لخوا پیسه په قرضه راکېږي ماته نو دا ترجمه ده په پښتو کې د پیسیو وایس دا د ویډیو پای معزز کتونکو که چیرې دا ویډیو زما ستاسو خوښه سوي وي نو بیا سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ انشاءالله مخکنی ویډیو کې به اکټیو وایس اینډ پیسیو وایس آف ایڈجسټنټ ابجکټ ان پریزنټ انډیفینټ ټینس کې به زده کوو تر هغه پورې د الله په امان